د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. پنجشیر کې د سختې نښتې دواړه خواوې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دوستانو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. په پنجشیر کې طالبانو او مقاومت جبهې په نامه وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو رپوټونه ورکړل شوي دي. د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد سکرتر بلال کریمي BBC ته په یو استولي پیغام کې ادعا وکړه چې طالبانو تېره شپه په پنجشیر کې پرمختګونه کړي او په وینا یې د خاوک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو لاسته ورغلي او طالبان ډېر تجهیزات او وسلې هم نیولي دي. د ښاغلي کریمي په وینا د پنجشیر اصلي دروازه هم طالبانو نیولې او په خبره یې په تېره 4 ساعتونو کې د مقاومت جبهې د 3 قومندانانو په ګډون د دې جبهې له 10 نه ډېر کسان وژل شوي دي. هغه طالبانو ته د یوه وختي مرګ ژوبلې په اړه وویل چې په تېرو 10 ساعتونو کې 4 تنه طالبان وژل شوي او 2 نور یې ټپیان شوي دي. د طالبانو د ویاند سکرتر بلال کریمي زیاته کړه چې له څو خواوو نه په پنجشیر کې د مقاومت پر جبهې د محاصرې کړۍ تنګه کړي او ځینې کسان تسلیمېدو په اړه ورسره اړیکې ټینګوي. خو د مقاومت جبهه وایي چې پنجشیر ته د ورغلو ټولو لارو کنټرول له دوی سره دی او سلګونه طالب وسلوال یې وژلي دي. په همدې حال کې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف د دواړو غاړو ترمنځ د خبرو دوام هیله څرګنده کړې. خو ښاغلی لاوروف وویل روسیه اوس مهال د طالبانو او د دوی د مخالفینو ترمنځ خبرو کې د منځګړیتوب هوډ نه لري او داسې هم نه انګیري چې څوک دغه راز نیت ولري. نوموړي زیاته کړې چې ټول هیلهمن یو چې طالبان د نورو قومي او سیاسي ډلو پورې اړوند شخصیتونو سره هوکړې ته ورسیږي. د ښاغلي لاوروف په وینا لویدیځوال هیوادونه چین او همداراز د منځنۍ اسیا هیوادونه دغه راز غوښتنه لري. سرګي لاوروف ټینګار وکړ چې په تاجکستان کې د روسیې متحدین په دې برخه کې ځانګړی رول لوبولی شي. خو طالبان د دغه دعوت او ارشاد کمیسیون مشر امیر خان متکي وړمه ورځ ویلي وو چې پنجشیر کې خبرو پایله نه درلوده او د پنجشیر پر خلکو یې غږ وکړ چې هغو ته چې د ده په وینا جګړه غواړي ځای ورنه کړي. همدې مهال کې تېره ورځ د مقاومت جبهې یو ویاند فهیم دشتي ادعا وکړه چې له طالبانو سره په 2 مورچو کې جګړه روانه ده. نوموړي سلګونه طالبان ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې خو طالبان له په دې تړاو څه نه دي ویلي. پنجشیر د افغانستان یوازینی ولایت دی چې د طالبانو لاس ته یې سقوط نه دی کړی او ګمان دی چې طالبان د زرګونو تنه مخالفینو دغلته راټول شوي دي. پنجشیر کې د مقاومت د جبهې مشر د پخواني جهادي قومندان احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود کوي. همداراز د افغانستان د پرځول شوي ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې ځان یې سرپرست ولسمشر هم اعلان کړی په پنجشیر کې دی او طالبانو پر وړاندې یې وسلوال مقاومت پیل کړی دی. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیات معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.